امش په کلي ښه یوه حادثه شوې ده خو داسې حادثه شوې ده چې سر و دلم پته امش ته نه ولګېدله یا ونه یې لاګېدو په دغه دوې خاندانې بندې چې یه خاندان د ګل حاجي ګل دغه ده یه خاندان دا دوی د روبخان حاجي ګل دغه ده په دغه دوه ویل کې باندې شک شبه شوي وي غالبا مو خو چې پته کړي دو وی چې میش په ویلیان دي پولیس چیک شوي وو ښه تکلیف یې په تېر کړه ده ایز دا سړي حالانکه د یې کس د زخمي چې دا د مو مو د تره د زی لمسی ده خو چې زه په دننه وتېښېدم یا زه داسې ویلوړ یم مقصد دا ده چې دا سړي مو ته بې ګناه اول نه لیدلی شي ویې سمې چې بې ګناه دي خو باوجود د دې دا دواړه خاندانونه دا د کام و ستر دیه ته لیور کوي چې په چا یې روز کښېږدو و به چې لیور کې به انشاءالله به معافه وي دغه ته د خلکو روغله نه بله څه خبره نشته نه غږېدو شته نه کیسه شته زړه صفا کول دي زړه نه به صفا کوي وأصحابه وبارك وسلم تقریباً 2 کسان وفات شوي دي الله پاک ته مغفرت نصیب و یہ پرشے چې ما دو از احمد الله پاک ته جوړ دا روفه دي ګل چې ما خبر اوکړه اغه ایک داسې متوول چې د کیم سړی چې دا مرشوي دي او د کیم زخمی ده امیرا نه 2 کسان پر شک شي پولیس ولا یولل په هغه باندې چې څه تیر شلا خو تیر شوي دي نن دغه خلق دی تو سے تاسو له پوزوریو په نووتی روسی دي او دی دا خبره کوي چې دغه سړی سره میرا اتشای بادیان وی بلکې یو دوستی مې وسره احسانات او شګړې مې وسره ایسیانو او میرا د خبره ته نور وشو دې وړي کې وستر دې ته تیوري چې څه قسم تصالا غوړي نیت په مشوره شي نیت په مارکان شي نیت په مړاول شي نه مې ګوتا خو سہولیه دو او نه مې دایره دا کړی دو نو میرا د ټول قوم مشرون روغلي دي او د علماء او یارو غلي دي او خان خروانین یارو غلي دي تو سے تا یو سول کوي زوري کوي چې تو سے څه قسم دې دی نه تصالا غوړي دی وی چې نر وشو دې وړي کې میرا ټول تیاری دې خبره تا چې په دې خبره شي میرا ملوث یاري او میرا ایسې قسم حرکت نو مخه کړه دا او نه مې د اراده دو نو په هر تک دی چې دمر قوم ته روغلا دا وصول ته کوي دا قوم سول ومني او دغه سړی ته چې کیمدو معافیو کیه او دی چې څه قسم تصالاتو سے غوړي دی دیر کوي ایسه خبره تو نو اردو شي و محاورانو چې لمحو نه خطا کی صدیو نه سزا پای یو سیکنډ خو ته ګوتو چلوي یو سیکنډ خو چا کې رجړان کې ایک سړی نه بشتنه وکا چې بے گناہ بے قصور مسلمان مړ کې هر چی سے کاوي دا چې مخستان هر یوې کې ټتا سړی نه نوزي و یوې کې ټتا سړی نن نوزي به ودا وړي کې بچیون خپل میر تسوي چې میش بابا چیرې ده پدرشه دوا مړ دی الله دې بخشي یې زخمی ده دا سړی میژ د غمړې کو څنګه چې د میژ ول سړی زخمی دا ژوندای ده شکر دی چې رب بچ کړی چې د نران مو بهر حال د خدای خوښه و دغه له حکینا میژ وروښت مولوی صاحب اوی چې بالکل له میژ ونه وخلی درې سره ته ویل ورکای میژ د دینه پته وکړه ځکه چې وګدورا الله دا بيدی وګدوري دي ملک الله دا یہ 2 کسان خدا چې د کیم نیولې شوي او د وځي شوي دي 2 کسان داغه دي یہ مشکات یہ سہیل یہ زیاد یہ زرشید داغه دي یہ لائق آدھا اس واک و خوشی د اولادو پراز خان وې دی دو مافی علا کړی دو مافی بهتر شایدا خو
انسان به قیمتي ده هم چې د خپل ځای ډېر قیمتي وي مولوي صاحب دا خبره وې د شک شوې نه وځي سبب د دې په درشه وسوسوي او چې بس مش فیصله شکر الحمد وشله اونو دا د مړې د هغه تاسو یک سبو دا وی زیارت ته هو بچا نه لیدل ګرانی قسم درکو پیغرنه وځي ونه زړه سپین کو بالکل دی غوړي او چې دی غوړي دی نمړ شوې دي زخمی شوې دي سلیر کسون دي دا کسونه نومینا مې ورودل روخانه دی ګلا یه زیاد یه زرشید یه لایک و یه مشکات تو سے برابر سیک نشتا ٹھیک شلا بس خو الله دا وګړي چې مشه خیر وي یو خبره کوم چې بعضې کسونو ته دماغ ته دا خبره ورسي مته مې سوچ ده چې د قسم تشي د پره ده قسم د نن نه ده په اسلام نه مخکې د جهل په زمانه شه قسمت شته په داسې معاملات شي د دغه شي د پره چې سبا ته په سلاوي کولې باندې د زړه نه صفا شي چا په ذهن شي چا پر ډېر شي چا په شیطانات باندې چا ته بیا هیجان نه ورسي چا ته بیا غوسه نه ورسي و دغه کرینه په ورینه شي نره دغه حل کې سره چا ضدیت نشته دي صرف او صرف د روانې زندگی د مستقبل د پښلیولې لپاره و د ټولې درې سره متفقه چې چا مړه شوي دي او چا زخمي ده الله پاک ته په غونډه ورحمېږي دغه درې سره د قسم ده و درې سره ته د صفوي ده و درې سره فریقین چې کومه دو چې چا باندې شوبه وا بس هغه نومینه وخوستل الله جل جلاله مې د وطن ته خیر کو قسم مې داسې کوي چې تاسو لسین اکشر دی بسم الله الرحمن الرحیم لسین اکشر دی مې نه په دغه قتل شي د قتل مې نه کړه ده داسې وي چې نه مې د قتل کړه ده نه د قتل سره مې هیڅ قسم مرکه شته ده نه مخشه و نه ورسته څه معلومات شته بارکم الله جزاکم الله بس په دغه دی باندې د خبره ختمه شله مولانا صاحب د توصلحان د پرا د توصلحان د بچی د پرا د صفه ایشلله د حدید رحمان دغه د وریر د عمرزاد د پرا د صفه ایشلله د زبیر د زخمی د پرا د شریف لحان د بچی د پرا د صفه ایشله آینده د پرا د کله بیا غشه ورینه دا شیطان په سر باندې خورته دی الله مې د مزید اللهم امين يا الله جل شانه من رضيشه خدا پاک دا کیم صفوی او شرا د خیر او برکات او چوکه یا الله دا کیم کسونی دا شهیدان دي دا وبخشه آمین یا الله جل شانه فریقین سره شیر او شکر کې آمین یا الله جل جلاله میجودی غمه تکلیفات مصیبت بیماری پریشانی بد خبر نہ ہو سکتا آمین یا اللہ دا زخمیوں نہ جوڑ کے آمین حکیم زخمی دے اختر شفا کا علاج اللہ اور نصیب کے او دا دعا کا سون کی مڑی دا شہیدون دی دا او بخش آمین او یا اللہ خپل قتلونی جواب کے آمین آمین ثم الله د ظلم مشرمه
سے محمد بن نبی پتہ لگا بنیاد لگا بس واجی سے نے تو تمانی نہیں بدل گئی بس درې فریقین وي وکیم کسون دي دا د یو شل نمینې بخشش ډول قوم ته چې دا دغه درې فریقین ته واجی سے وی چې میش ټول کلی ته باندې دا دغه تا د صفوي ویل کړه ملک صاحب د کیم کسون یې کړل ای غاوی په قرآن مجید باندې صفوي ویل کړه چې کیم لوز میجازو ته وشوي ایس وې استمای خبره کوي ملک صاحب یو دعا ورته وکړو چې الله پاک جل شانه هغه او بخشي ودر زخمی اللہ پاک صحت کا ملا جلا اور نصیب کو یا اللہ جل جلالہ دی میز در وطن سے یا اللہ دے امن بہاری نہ رولے چیچاخ پلے منشب دی خدا پاکا مقلب القلوبی اے خلق زڑینا سرویر والے چے دوڑے سرویر شی یا اللہ میزو دی تخبلا رضا نصیبہ کی ودا دوڑا جزون بخشے اللہم صلی علی محمد النبی Entonces, mi شکریه ادا کوي چې تاسو وروغلوستو دا داسې خبره وه چې زموږ په دغه چا شرکت وکړو یخته والا اجر ورکوي اصله خبره دا وشوله چې خو الحمدلله موږ ته یوه تیاره وه دا دې ته نه وه موږ ټول کلي ته دا تیاره وکړله نه دې ترېنه صفا شول چې د چا ټټوک رسېدله و چې د چا تکلیف تیر کړ دغه ته دا راختم شو چې دغه دښمني ختم شوه دا ډورنۍ ورسره چې مو سره چا دښمني لپاره اسان صفوي و قرآن ډېر لوی عظیم ده و دا باندې تاسې زه خو نه چې د کومې کلي ناروغلي وسته الله دې ټول سره شګړې وکړي په کلي شاده خبره وکړي و دا نه انشاءالله څه کار نشم کولی